أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا آگے جواب سوال د دې کافرانو حلال ولي کیږي دا دومره سخت وال ولي کیږي دا ظلم نه دی جواب ذالک دا علت در فرض فضربو وی ولی ذالک الله دا زکا بیانوم یقینا دوی مخالفت کړي د الله او رسول او د الله د رسول شاپو الله او رسول په یو طرف کې دی په بل طرف کې یا مخالفت او چا چې مخالفت د الله او د الله د رسول فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ولادي ورسته براش مې یشاقق الت ادغام دي الت مليان مراد يهود او الله خبر له زور ورکی دلته خو عوام وو دلته عبارت مرتو ویلي یا کار مو کې ذالکم داتا سوی مو سکی وان للکافرین یقینا کافرون د فار عذاب النار عذاب دور دی دا خو دنیا ده ورسات کې اول ادب مجاهد الله ادب ورکی خو ادب نه مخکې ټریننګ پکار دی سوره بقره کې ویلو کنه تعالو چې مجاهدین بوتلل تګي کړل او به ورته پیش کړی مجاهد باندې ازمیخ کوي کله به وی کې چې په خېټه باندې وي ته وی چې ویل غرق شو وړي شرطه نه سړی مو بوزا تا خو د خلکو د موبایل په کتلی کنه چې ولا داسې په وکی راکټ استعمال کی تل درا په خپل څونه باندې ګوتی وي دغه خلک الله وی چور مخامخ مکړه تیخته ونه کوي مجاهد ته تیخته یو کړه ما قهر در باندې راغی سب په جمانه مټور جبهه دللش یا ایها الذین آمنوا اې دې ایمان والو اذا پاغټیم چې مخامخ شو الذين انسانان سره کفروا چې کافران دي زحفن میدان د جنگ کې زحفن دي کې معنی د ټیل دا میدان د جنگ کې چپای کنه د کافرانو یو خوای د مجاهدینو بل خوا دیم دي کې معنی د قناټو باندې خویدل د شهادت کله راشي چې انسان نه غمند نشکوري بل قناټو باندې کوي واسه له ځان نشي نو ماړو دی لاله بار شاه وڅو سره کایو شامل واړه ولا سبوش ومن او هغه څو شوړ ولا دوی لره الله یوم ایزن په دې ورځ باندې دوباره او شا ورسترا شا فقط با یقینا داخت شو په غضب باندې من الله دلانا زید دی مجاهد چې جهنم دی او بس المسیر اوري بس زید ورته شو سخت خبره وکړه مجاهد لاړو جنگ لا دشمن سره چې جګړه شروع شو ورواړه ولا دشي مجاهد الله درې سزاګانی دي یو په دې باندې اسما قهر دی دویم د دې مجاهد چې جهنم دی دریم الله ډېر بد زیاده ورته کړی مجاهد دی خو الله دومره خفا دا خلق وسالي چې خوراک وسکا کې خپل پیسې غټي کیسه کې نه مجاهدینو امام شافعي شعر دی نو تموت الاسد في الغابات جوعا وما تدوان تاكله الكلاب ويغرون کی زمری د لوګینه مړ شو ډوډۍ نشتا کار کې دا کټه مړې شو کوکرګې په کوناټي وکړه د کار خلکو لاغه ویل کوکر کی دې سره دا غن نشه دا ډوډۍ وخرماو هغه وخرماو دا پسې وسکاو مو پرې پسې وسکاو پلانې پسې وسکا سید دو صورتونه او صلی الله جدا کوي مجاهد دې جګړه سخت شو ملګری شهیدان شو دې بل مرشد لزان رسي شی واړه ور شان خوانه ولګي الله دا معاف دي دیم تکتیک کوي کله مخېږي کله ورسکیږي دشمن رامنځ لګم لیکن که بجے ودر دو ټینګ شوز دانه شهید کې دل الله خان دي څو کسان یو آکسلا چې دو ملګری په مرچه کې یو شهید چې دابل وسم ځان شهیدوم دل الله خان دي دویم اول سپلمنټ علي په دې باندې چې الله راځي دریم شکر سوالې باندې کې بسم الله الله اکبر الحمدلله سبحان الله سخر لنا تر اخره پوری به حق وږي هر ابن مسعود صاحب حدیث شو څلورم چې زنانه ده خاوند در باندې په شبنم کې تهجد درځي شاغه په غوسه کې دې سړی خپل کار دي نشته تهجد دی وته پنځم سړی راخځي به په شبنم کړي شپږم ډیر ملګری په لار روان دي د الله په نامه یو چا سوال وکړي اچم شي ورنه کې
د یو ملګری ځان باندې کې تشمی تیز یبل شي باندې چې ملګری لاټ عزت سامان راوالي دي خلکو لږ دروایلې الا متحرفا سمانا مگر کچرتا تکتیک جوړون کې لقتال جګړې لرایا ځان رسون کې لافیات نیو جماعت لا د باندې د الله قار به نشتا او که بغیر د دین الله تکتی ځان برباد کی ورسا کې بل علت نبی صلی الله علیه وسلم خار راواسته چې مخې له وريشتا شاعت الوجوه مخونه دی سپیرش نو دقه شګه دې کافرانو زړون الله چاور ورسوله الله نو اي خلق غنیمتونه هم دي چا دي دویم مجاهد الله وي ته صرف داس کې لیکن ساره امر روانول او الته به دشمن من رسول او هغه ور باندې طلب کول دا کار چا دي الله نو غنیمت هم شاشو جګړه باندې کوي فلم تقتلوهم دا خلق تاسو نه دی وجلی ولكن الله مگر الله تعالی قتلهم دی وجلی وما رميتا تا وشتل دي کړي رميت چې وشتل له کړه ولكن الله رمى لكن الله وشتل کړي دې څه مطلب وما رميتا رسول نه دي کړي تا اذ رميتا چې دا شګره خوش کړي د لاسنا ولكن الله رمى لكن الله ورسول دې ستر غلا د مجاهد مرمي دشمن لرسول دا کار خالص چا دی د الله د بل چا نه دی مفسرین د آیات په تشریح کې لیکي دې کې اشاره ده لا چې هر عمل د مجاهد هغه الله خالد حکمت نه بولی هر حرکت چې مجاهد کوي وځي کې حکمت ته دلته عبارت ده فعل الله ذلک الله دا کارو کو ولی چې ازمی کو کې الله تعالی په مومنانو باندې منو د خپل طرفنا بلا ان حسنا فازمی کو ان الله سميع عليم یقینا الله ور پوهه سمع سمعنا الله عز مجاهدون داس له आवाज اورم علیم پوهه په نیتونه باندې چې کله جګړه وکړي څه درساري دا یو داس الله عز اورم کاغذ عرش یې اصله مجاهد لوي ګور عالم ځان نه صفا کا حدیث کې راځي پروي د ابي امامه الباهلي رسول الله له سره راغی وی یا رسول الله یو سړی چې آدم کوي بری چې الله راځي شو خلق مالم پکې دا نبی صلی الله علیه وسلم یې اجر نشته ابن ماتی په نامه سره راغی ابو هريره صاحب خاله ویته مال رسول الله حدیث ذکر کا هغه چې ویری قال رسول الله بهوش شو رسول الله فرمایي درې کسان الله راوړي شهید عالم او سخی شهید نو پښتنو کې څه چلو کې الله سره میں قربان کی مقصد د غنیمت د دنیا نه موهي سي جهنم د الله راکای عالم لبوي تا وما قران بیان کړی دی مقصد د دنیا صفاتو مالدار موي علیم الله ونیت په صفا کې نیت ادرې مبارک بارک راځي دا خپل مخه پټ کړو جنگي کوډیر کافرانو وژل یو شړی ما تعقیب کې شدا سوګ دی وشلالم کورم دارې ما ورته شیخ دا ولي ودا مې څنګه پټ کې چې څوک مونږ پیژني سباس ما په سړک کې دیار شي دومره کفار قتل کړل اوس خو وی کنه د خپل امت په طاقت انقلاب راولو ذالکم دا تاسو ما وان الله یخن الله سبحانه کینه کید الکافرین کافرانو چلا ورسا کې بل علت مقصد داري صحابه باندې آیات کې دوه تفسیر دي صحابه الله له وشړل دي نبی صلی الله علیه وسلم ډیر شړل دي یا الله کومه کوي یا الله کومه فقد جاءكم الفتح الله فتح رالا دیم ابو جهل چې هغه کعبه استار ونیو تمره ظالمو یا الله ویو خو محمد دی بل خاصم چې بدی کې اړیو په حق باندې یا کامیاب کو چې کمی په باطل کارو بارون نه سمجو که ذلیل کا الله تعالی خپل فیصله کړی دا کچیر تاسو طلب د پیسې وکینو فقط جاءکم یقینا راغی تاسو لا تستطيعوا کی مخاطب کفار کا اے مجاهدین وس کافران لای من شي وان تنتهوا الله یک من شوي فهو خير لكم دا تاسو لغردا سید قطب لیکي فی ظلال القران کې دې بدا مقصد نه چې مجاهد سره جګړه مکوا
بلکې علي کې دې دا مقصد دی جګړه هم نه کوي د مجاهد سره د هر قسم کفر او شرک نه توبه وباسي به درته خیر دی دل اوچت عالم او د آیات په تفسیر باندې واځي خلک پوهې نه دي کله جګړې نه منه شو نه دی خیر دی نو بیا کافران چې مړي شي خیر دی نه منه بشي توبه وباسي وس الله قانون ذکر کوي چې څوک د مجاهدونو سره ټکر وهي الله یې موږ کوم کړی دا یاد ساتي وان تعودوا معنا در اگر جدو دا کتا سره اگر زئی سلام د دې مجاهدونو مقابله لنه موږ هم راګرځو ولن تغني سره جواب د سوال دې ابو جهل سره وزیر و سوال پوجل و خپل ډېر تکړه و اسه چل شو الله چې کله د مجاهد سره دشمن واړی که څومره لوی طاقت او ناټو فوجونه ولې نه راوشي هغه به هیڅ پیدا نشي ورکولای وجه دا چې د مؤمنانو تر شا الله ولاړ دی کمزوري مؤمنان کمزوري مجاهدین د لوی طاقتونو باندې الله کامیاب ولن تغنیا دفن کړه الله ینکم ساسنا ساسو اړل شي نه څو شي ولو کثرت اگر کزیت ولنوا په ډیرو خونه دانو سوال دا مجاهدین ولې کامیابی کې سره نه چني اسلحه شته نه فوج شته نه درې امکانات شته الله یې وجه دا زی ترشا ولاړ الله چې کله چا ترشا ودرېږي نو څه خیر دا کامیاب نشي ضروري وان الله يقينا الله تعالی چې مع المؤمنين دوست سره مؤمنانو سره دي ورسات بلدا مجاهد بکره کامیابی کې الله چې الله او الله رسول خبره مانی د اکثر مجاهدینو تربیت نشته کني څه خبره غډوډه شي وی به مجاهد غانه بجانه باوریو منځونه بنه کوي دوا ظلمونه بکې درې ظاهری باطنی بد اخلاقین او پکې چې شری بز مجاهد مسلمان غاړه لا چولې الله به اسلحه نه ده کله عرب نو څومره جنگجو خلک په دنیا کې نور نه و اسلحه غاړه لا اچوي لیکن د قران او سنت د قانون لاندې چې دا پکې نه الله دې اسلحه چول څه پکار چې خلک تنگ کړي یو منځونه پرې خو دوا غرور دی وکې درې چې د کافر مقابل کې به غرور پکار دی ابو دجانه باز حرکتونه شروع کړو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو سره مرشکین اسو قتل دي شي دغه حرکت الله خو نه غني لیکن د کافر په مقابل کې به قوت غني مجاهد چې څومره تکبر د کافر مخې کولې شي به جایز دی دی باندې الله به اجر ورکړي یا ایه الذین آمنو اے د ایمان والو آتوا الله خبر ومنه د الله او رسوله د الله د رسول قران او سنت منئ مخته ماړو یو انتم تسمعون تاسو خاورې د دواړه خبره باندې نه دا کوي وش بعض خلک چې موږ منو ورسې به نه مني د څه ونه شي ولا تكونوا مکیږي کلذینا پشان دا غچا قالو چې دی ویلې سمعنا مو اوریدل وهم لا يسمعون به نه مني ظاهري موږ منو شي به نه مني ورسات جواب د سوال دا کافر خدان لړي روکیر خلک وي روشن فکر ارله اثر آباد دیوی کنه ودا ډېر تعلیم والا دي اوچت خلک دي دې آیت کې الله جواب وکي د زمکه په سر باندې پټول حیواناتو کې بدتر او خراب خلک کافر دي تاسو دې متاثر سره شې دي هغه تعلیم لا دې اقتصاد نه متاثر دي انما انا یقینا بدترین پرې زنده سره کې دواب زنده سره خنجرانو کې سپو کې عند الله اذا الله په نسبانه کانو ګنګین دي الذين انسان لا يعقلون شعقل لري دلته مراد باطنی کونواله لري کافر انسان شر البریه دا الله دې پریوتی خلک دي اخلاق کمزوري دي ورسره کې بیان دي الله خو په دې باندې قادر دی چې دوی له هدایت کې نه ولې نه کوي الله دې کې استعداد نشته زبر قادرین جوړ دا وای کوم خو دوی له قرآن او سنت واړه وي چې دوی مخاړي ولو علم الله کچرت الله معلوم کړي وي په بده کې خیرن نه بد لا اسمعهم نو به اور اورولې وي ولو اسمعهم کو رو امرینو مخاړي هم مورزون دوی راس کوونکی ځړکم او بدن کې دواړه ورسا کې بل ادا دې حاصل لاره الله دنیا کې عجیب خلق دي حالت جهاد پر ځای دې دلته نپلون لکه شور کړي اوس جنجال پم دي کنه تراوی تر کا دي کشل لگاتا تک خلک دې آیت کې الله مراد کړی دي
الله چې کله یو ځای کې jihad پر ځای شو نپلونه ټول پرېدا پاغي غز راکاګه ته دې غوړې چې نپلونه وسکو نپل مپل لري کا شال وګرځوا دا چې کم پرځي شری آی ځله منډه وټړه حال تزام ورسوا صحابي په ما زمانه ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته आवाज وکړ رکعات منځ کړو دای پوره کې سلام چې وګرځو ره وخت راغی یشنا څنګه نا وخت رااله په ما ولا یو رکعات نپل کړو مې پریش د مستکمل کمی صلی الله علیه نازل کړو حاصل دا دی چې کله jihad پر ځای شو نپلونه داول نه ولې تر اخر پورې ټول الله یې پرېدا دا په یو طرف باندې کېدا چې کوم شی مقصود یې هغه له متوجه شه دول د نپلونه زور ورګړي څوک مسواک کوي څوک روشي نشي څوک قیام الليل کوي څوک ذکرونه کوي څوک پوښتنه لګي چې لکات لري وکاته چې کوم شی مهم دی کې کوم پوښتنه ولیکو یره به حالات خراب دي څوک ګډوډ نه کی دا هم پوي چې یو نصارا وي تراو چاله سن وي کشل دی وګړي کاتیا په چا مرکزی شری او مهم شری هغه له ګوتې وروړي پلارم په طرف نه ورسي ور پړګرځي دی خو دي چې الله اوس دا خلق باندې رد کوي چې jihad پر ځای نه نپلونه پرېدا اتو شل پرېدا دی مهم شل راشه یا ایها الذين امنوا ایمانوا علاو اجابتو کی لله الله وللرسول اذا الله رسول الله اذا دعاكم شکل आवाज در کلمه غسل یکم چې تاسو ژوند دی کوي jihad دغه مراد jihad الله په jihad تاسو ژوند دی اېدینه خو په دې خاطر ژوند نه دی زړه به ژوند کې په قران په ذکر د رسول الله په تابعداري په دعا حلال خوراک د علماء بناستا علم د قران او سنت نیک عمل ایمان jihad وسوي چې ما باندې څوک پیږي زه تقریرونه کومه ګرم jihad دی او jihad دی انور قرار خپل مال ګټم خلکو له بده شمالون وجود غټ مجاهد یم الله عزت در باندې کویم ته څومره تقریرونه کوي زه په پېښنم وعلم فيشي ان الله يقينا الله حائل پرده وهي بين المرء وقلبه ما بين سړي او سړي کې وانه اليه تحشرون الله له ورجه مکړی شي ورسره کې جواب سوال دې جهاد پیدا سره الله جهاد وکي کني کوي په ټول دنیا باندې د کفر صادر راشي به بس په قهر شم زه په قهر شم به ټول برباد کوم آیات باندې سوالم دی جرم یو کړي څنګه سړی بل بربادي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دی مثال په شان د کشته ده کشته کې دوه طبقې دي لاندې باندې لاندې خلک د پاسونو یو برا کوي هغه وی خپل کار کوي دا لاندې خلک چې تختو باسي نو که پاسې من نه کې خو دواړه غر کی کړه الله چې جهاد و پرې خودو د شي عذاب براشي خو په ټول به کې بیره لاندې به نشي خلاصې دي چې ولا ما خو مسواک والو بل ما خو ذکر کولو ابل ما خو درس کولو ابل ما خو مناظره کولې ما پوښتنه چاپولې واتقوا ويريږي د فتنې نه چې نه رسېږي الذين هغه چاله ظلمو چې ظلم کړي منکم ساسونه خاص پوه شي یقینا الله دې څخه عذاب والا دی دې نه بل نعمت دا اصل کې جواب د پاره سوال دی کدي بعض خلکو له چې راځي jihad لري چیرته لاړ شي چا سره وکړو خدا خبرې مکوا هڅه موږ بچا باندې کډوړای خپل کار کوا غریب شړې چیرته منځونه کوا شیر ورګټا دی آیات کې الله فرمایي چې بعض منافقان د شي خبرې کوي کوم جهاد شروع کړي jihad خبرې نو خلک به مونږ شي زندان لبم واچوي دی مکه کې تاسو راځي چا درکې دی مدینه کې تاسو راځي چا درکې الله وشم الله ملګری پیدا کړي او ته خلک حرکت وکړو وشکریات کوي اذا انتم چې کلوې تاسو قلیلون الله وکم کمزوري ګڼلې شوي په ارزه د اسمګه کې تخافون یریدي چې وب تکته تاسو را الناس خلق خطب دامنه د چر دانا چرشي بدانا را کوش کې ټوک ټوک سره ارتوالي الله زیاد درکې وايدکم مضبوط کړي بنصری بخل کومک رزق درکې من الطيبات مزیدار لعلکم تشکرون دې لپاره شکر وباسي د الله کمزوري خلک مدینه کې مار صدر کړو ورسا کې بل ادب دې ادب حاصل لاره مجاهد الله وي خیانت وګورا نه کوي غنیمت کې به خیانت نه کوي یو د ملګرو په تربیت کې به خیانت نه کوي دوا
تعالی امیر مجاهدین په لاس باندې درکړل دا به بیسې استعمالای نه درې حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې کله یو چا مشرک شو دی خو تربیت ونه کې دا سړی بر جنت به مونږ حدیث کې راځي کله نبی صلی الله علیه وسلم چې خیبر له مجاهدین تشریف کړ ارسل ګروپ له ویلې زګور سند مجاهدینو پښتنه کوم نشه شه دا پردي ځامن دی مال راکړي یو کس به مجاهد پښتنه کوله چرته لاړو کم ځای کې شهید شو کم ځای کې زخمی تاسو نه چې الله خیانتونه وکړي وکړي خیانت دا مطلب نه چې مال پټکا د سړي غلط تربیت د سړي غلط استعمال او دا ټول پکې رااله یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله سره والرسول او رسول الله سره وتخونوا خیانت مکوئ په خپل ذمہوارانو کې وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې خیانت ناروا ده یا اهل علم ورسره کې دنیا نه بیرغوتی جواب د سوال داخل اغلا ولي کوي الله د مجاهد سره غم دی چې د اغلا کې بچی غم ورسره یې دې وخت والو دی اوس زمکه پیواله گاڑی پیواله کارخانه پیواله بنگلې په جوړه کا کارخانه په جوړه کا تجارتونه د دې بچی غم وړې دې نو څه کې الله خیانت الله سود کوي وعلم فوشي انما اموالکم یقینا ساسو مالونه او ساسو بچی فتنه امتحان دی کله د عمل سره فتنه جوړ شي جوړته وي راځي دشمن مقابله وکړي شو کولا دي دکاندارې باندې بل څوک نه پیږي زه په کوم ماهر کله واوال اولادکم بچی ډیرواړي دي چې د سراغټه کې شی به سره ګورو اوس بصیر ورته وګټو الله وی د اعمال او د بشری فتنه شو حدیث کې راځي کنه سبب د بخل او سم حرص دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم منبر باندې حسن حسین روان و وړه ماشومان وړه قدمونه اخصو غرزیدل کته شو خطبه پری خدا پیدا ایتنه ویلې چې ګور دې څه امتحان کې واچولم یو ملګری کې څه کوله کنه ډاکټر دی یو خزر مې ویلي شرکت دي شاهین او مشاهین دشمن خلاف کې څه سخت لوبي میکړي دشمن سره پتار نه سم ته پوس جوړ کې هغه دا څنګه ګرانه خبره ده ما پلار کرا بولېګا الله بس ما د رزق بندا مسله برابر کې اوسه لار ځان قرباني کا به اوس مې خځه مسترګي خړې څورته ویلې ویني شو وان الله یقینا الله تعالی چې انده دا غسر اجر عظیم لوی اجر دی به بل کې څو کړه یو سړی واغې سر ګمنځو سر ګمنځو نو خوا کې بل ملګری نه سره ډیر قیمتي سره ټول انقلاب تیر شته زخمی نشوي ډیر قیمتي دی بل ملګری ویل چې دا تاریخ جوړون دا سر او ماتون چې رقم دی بل ورځ بیا سړی وبتړلې وي نو دې سړی دې ایسته دا وبته قزدن واړول شي که صرف جنگ جوړ شو اثر په مات کړ وچاغره کړه دا وبچاړولې ما ویولې راړولې بس مې و مړولې چې لک سره برک شو مال به دی ویلې وي ما بس پټی راړولې ته ډېر تکلیف شوې وې ما بچیا چې سارا فارسی چې درې زره انقلاب راشم دا اثر نه خرابي دا ډېر قیمتي سره دی وان الله د الله سره لوی اجر دی جنت ورسره کې بل عدالت مجاهد سره به څنګه یاري دی اوچت متقی سم د تقوا نه مونږ دی ویل شي مجاهد چې وخت تلاوت کې چې مونږ کوي چې ډوړې خوري تقوا چې درکې نه الله دشمنو وکړي پیژنې او که تقوا درکې نه به دوست دشمن نشي پیژندل بس دا فرق دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کتا سویری د الله تعالی نن یجعل لكم الله بغرض تاسو فرقانا رڼا پدې سره کې حدیث کې راځي کنه اتقوا ویری کې د مؤمن د فراست نه غل الله په رڼا باندې قتل کوي فرقان ډیری معنا کوي یو معنا د سره کې رڼا سړي له بیره شو ګوري چې دا دوسه کړه دشمن یو پیدا ده دوه پیدا سره ويكفر وبرجانكم ساسنا سيئاتكم ساسغناونا ويغفر لكم وما بقي تاسر ساسغناونا بخنه بو کې غټ واړه ټول ګناونه والله تعالی چې خوند فضل العظیم لوی
تقوا 55 پیدې دي 3 پیدې دلته ویلي تقوا را باندې ځای خبره باندې کوي فحشا نه بزان ساتي کبیره ګناه نه چې کوم ځای کې الله منع کړی یا سریګه ما چې کوم ځای کې امر کړی ځان حاضر کا د مؤمنانو قدر کوا عمل چې دوی کېږي چې الله رد نه کې تماشا د قبول شي ګناه باندې اصرار مکوا نیکی باندې دوکه کېږه ما د قران او سنت امتثال کوا د سورې بقره ایتونه عمل کرا ولا دا هغه څه ځان ساده چې الله ور باندې خپکیږي د الله سره مینه کوا مباحات ځان ساته مؤمنانو سره مینه کوا دوی لا غش انتخاب او چې ځان لغواړي حرام نه ځان ساته طاغوت نه ځان ساته شبر الله په ذکر آباد ساته رسول الله په روان شه دنیا شاله وګور سوا دا ټول تقوا ده امام سیوطی مختلف تعبیرات راوړي وو دي جنو سوس بل علت کافران خپل مابین کې راځم شو چې دین نبی صلی الله علیه وسلم ابلیس امراغه طيب دیو مشر په شکل باندې چا ویلې دا به بندي کو ابلیس اداره کنه ده که بندیم ډیر خاندان ډیر قوي ده نبی صلی الله علیه وسلم قوم ډیر قوي قوم دا خلاصي مونږه چا ویلې وی بار به وشو ابلیس څه پښړا شو و ما په خراب وای بار ته غوډیره خوګه شي برزان له ملګری برابر کی بهم ګور تاسو نه پښتنه کوي یره به قتل به کو تقره وز ما ډیره خو خلا ابو جهل به قتلوي څنګه به قتل کو ټول ځوانان ورته برابر کو داري قوم مشر د شپې به بری در باندې وکړو که سبه قوم پښتنه کوله ټول عرب سره خو دې زور نشواله کې دې ته اقصدیت به ورکو الله نبی صلی الله علیه وسلم ویل جزاء د شپې د غرمې د ابوبکر رضی الله عنه خال راغی عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم بسر باندې صادر راشوله د شو وخت کې کله نو راغله مونږ کرا پلان سره مکینه څه خبره وکړي وزما پلان سره نو کلاړې ډېر انتهي ځي ته خوشحالي وکم کله سړی نه شي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل شاه ابوبکر الله ما امر کې چې ځان ور دي جنا هغه یا رسول الله ما بزان سره مرګره نه کړي سفر کې ویول نه تم ملګری سخت وژړل ودې چې جړه ما اذن ولې درې مخکي علي رضی الله عنه ویلي ویته بلا چې ما باغ ځه بستر باندې بچم دي خلکو امانتونه ما سره دي دل اوس ویل شي استشهادي کړه مرګ زیره وسال د سم لاسو قبل سړی خو ډېری دو کړه ابو جهل چې کومه سارال صادر جکی ګور بری کې عاری پرو دی مسجد حرام پرې په والو باندې راخ کړو چې شمرګر دې مال پته نشته لاړ د ابوبکر خاله اسماء رضی الله عنها چې وته ابو جهل ورته ویل پلار دې شماله پته نشته د شو سب گزاره ورکې چې سپړې سره څک مخو ورسول اجله بدمعش شړیو کنه الله وسوس سبه د عمر پیدا کړي نور خبر شروع کړه سلوکان دي چرچاونی ول په رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حال الله ذکر کوي درې ورځې حالت به وګت سفر و تقریبا 8 ورځې کې به مدینه منورې له ورسېدو د ورځې به آرام کو د شپې به مزل کو د سیرت په درسونو کې تفسیر به بیان شوی دي څنګه لاړو په کوم طریقه لاړو چا بوتلو څو آیات مخکې رااله د نبی صلی الله علیه وسلم کوم معجزات کار شو او څنګه ورسېدو اته ورځې ورسته علي څنګه بشراغه نبی صلی الله علیه وسلم ورته څنګه را علي په کوم لار چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پم دی لار راغی دا اوس کوم سرک دی د مکې نه مدینه پورې ام دقه د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت لار ده پم دی باندې وته هغه یا رسول الله ټینګ نور نشو ذکر علي څنګه سره ډیره بشانه مینا وا وس وی دي دشمنانو اراده د قتل لرله دا چا بچ کی الله نو غنیمتونو کې اختلاف کوي غنیمتونه الله او الله د رسول الله وایس پارټي یم کور الله چې جګړه وکړه بکه پتا منه الذين انسانانو کفروا چې کافرانو چې وتړی تا او یقتلوا کای دی وجنا او یخرجوا کای دی وباسي دي چل نه جوړ کړو ستاسو خلاف ویم کور الله والله چل جوړ کې ستاره نجات د پاره والله خير الماکرین الله غور چل جوړونکو نه دی مکر د الله صفات دي کوم چې هغه د شام مناسب څه مطلب
آیات کله قانون کې کو کافران د اسلام د جر ایستلو د لپاره قسم پروګرامونه برابرې الله وی زم برابرون کړه د یو خاصور کې الله په بل طرف کامیاب شي ورسا کې دوی لبل زجر چا ورته نبی ګوره قران په نازل دی د کتاب کوم لمه یاد دی موږ نه وایو و اذا تتلى چې کله بولو سره شو علیهم په دې معنی آیاتونه زمون تتلى مجلس او چا ویلي قالوا دی ویلي قد سمعنا يقينا من غاور لو نشاء كزمون خوخوي لقلنا مثل هذا من بمدا شويله به ان هذا نه دا قران الا ساتر الاولين مگر غب شپ خانه ری دروغ دی دا قران څخه ګډوډ کتاب دی جړی قشيري منتري دي رشاد وسبل ابو جهل چې کله راوتونه دي کعبه استاري ونیول یا الله چې کوم یو باطل فرض باندې دل دوریګا الله یزال خپل کېرا او مقام خل سړیو و اذ قالوا شکل دی ویل اللهم یا الله مشرک ور الله منو اسګي یا الله چې دوی کې کټ شو اخر کې ممراغه مشدد ان كان هذا هو الحق دا نبی چرته حق دی اسلام او قران من عندك صادقانا روالنا من كان من السماء دبرنا يراود من لرب عذاب عليم درنا كذاب ظالمون که په حق کانو بارانو کني درنا کذاب ورسا کې جواب سوال نبی صلی الله علیه وسلم کله دوی دعوت ورکړي دوی مخالفت وکړي نو له عذاب پر نه غیر قوم باندې الله وی نبی پکې موجود محمد شیوجی کی علیه السلام زشر د بده عذاب راولم دا مال ډیر ګران دی وما كان الله ند الله تعالی يعذبهم شديد العذاب ورکین وانت فيهم تبکی موجودین ته چې وی عذاب نه ورکول اگر کدا سراسر ټول پټوس ما دشمنان ولې نه الله د نبی دومره احترام ساتي وما كان الله سره جواب بل سوال چې دې کله واته نو ولې انت عذاب پر نه غي وما كان الله ند الله تعالی عذاب ورکون کې دوی لرا وهم يستغفرون بده شال شدید الله نه بخنه غواړي قرطبی لیکي عبد الله ابن عباس سے نقل کړي که سره سمه فاسق فاجر وای نه لیکن چې د الله نه بخنه غواړي الله سره نرمي کوي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دورې سل کرت یا وې کرت الله نه بخنه غوښته او ګناګار نه موږ له تعلیم راکې دا اصلا علماء یو مسله لیکلي د دنیا د عذاب نه سره به سبانه بچیږي اول د نبی صلی الله علیه وسلم وجود دا چې وځي کی دیم د الله نه بخنه غوښتل دریم شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي د محمد صلی الله علیه وسلم سره مینا بدایع او تفسیر کې لیکلي او طریقه استدلال ده نه وی ارکلا چې کوم ځل کې ارکلا چې نبی صلی الله علیه وسلم په یوځای کې موجود الله عذاب نه راولي نو کوم ځل کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم مینه څه مخاله ته عذاب راشي مینه به شرعي او تبعید واړه شریدا معنا چې په یوځای کې د الله او د الله د رسول خبري په بل ځای کې د بل چا خبري موږ دا ټول پریدو چا په سروال شو الله او رسول بس تبعید معنا موږ د ختم شو چې رسول الله بچ دوه مینه مراد دي بني دینار واسنانه وکړه سورې عمران کې ویلو بچي مړو خاوند مړو ورور مړو یې پلارو نبی صلی الله علیه وسلم د لمنونی شته ژوندې ورسټو مصیبتونه واړي دي خدا مې ساتي باز خلک د نبی سره اعلان د مینې وکي مدینه مې یادېږي او مدینه مې ډیره خوخه را شین ګمبد ته پلان دی میلاد دی مولود دی لیکن دم دي چې په خوا کې د محمد صلی الله علیه وسلم د سنت برابر د رکعات منځو کې يهودي په نظر تعالی ګوري دروغ جن دي دې باندې دوکانش تصل اله وانت تسعره حبه حصل عمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا تعطه ان المحب لمن يحب مطيع وی ظاهری د الله او د الله رسول نه فرمانی کې خلق له شر مدینه په ډیره دیږي ته خورواشه د مدینه یو نات دی موبایل کې میموري کې ورواشه یو نات وی عاشق ګمبدي چې په کې یاد کړی تی بیا خوا کې منځو کا د کافر په نظر به تعالی ګوري هم لذت وی دا دروغجن دي کله دوی مینه د رسول الله سره رښتیا وي په کار دا چې اره خبره دا غمنه لوي وجداله چې څوک د چا سره مینه ساتي دا اره قرباني نه بیا تیاری اره خبره به مني
دا دروغجن دي دې مدینه سره خپل خېټه بس دا به ښه غوړی دا چې به آبادی دا مدینه د مکم ده ظالمان دي ځان لاړ شي مکه او مدینه لا حج پرې الته منظم نه کوي الکه ولې منځنه کوي دا خو حدیث دي دا څنګه مینه تر راغلی و مینه کارونه شو څلورم چې کله په انسان کې ایمانی پنځم چې کله په انسان کې د الله د نعمتونو شکر دا معنی چې کوم نعمت الله درکړي کوم ځای کې درنه غواړي مصرف وکړه شپږم چې کله انسان امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي قرآن او سنت دعوت ووم چې کله په انسان کې عاجزي تضرع خوراک څنګه عاجزي پڅا کې ناس کې ولاړ کې حرکت کې اتم چې سړی د الله نه دعا وغواړي نهم نیکان ملګری انتخابول لسم د الله د قهر نه دای اسباب نه ځان ساتل نو څه کې ویلي وما كان الله ند الله تعالی شاذاب ور کېدو اله وهم يستغفرون په دې شان الله او شنا خلق الله نه بخنه غواړي